د غازی امان الله خان د ناتمام فصل د بشپړولو په لور د ولسمشر غني بلګام دا چې څنګه مطلب تر پای را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د پغمان بالا باغ کې د اماني اثر بیا رغول شویو ماڼیو څخه په داسې حال کې لیدنه وکړه چې د دولت جوړونکي ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح او د هیواد یو شمېر فرهنګیانو یې ملتیا کوله. جمهور رئیس غني وویل 2.5 کاله مخکې دلته له خاورو او ډبرو پرته نور څه نه وو، ځکه ټولې ماڼۍ په جنګونو کې ویجاړې شوې وې، مګر د ارګ عملیاتي واحد د عکسونو له مخې دغه ودانۍ بیرته په خپله پخوانۍ بڼه ورغولې. دا ښکلې ودانۍ چې په عکسونو کې ګورئ دا هغه 12 ودانۍ دي چې د میلمه جمهور رئیسانو، صدراعظمانو او لوړپوړو میلمنو لپاره د استوګنځي په توګه له لوړو تشریفاتو سره کارېدلې، خو بدبخته جګړې خرابې کړې وې. خو دا د کلونو وروسته مانساني پیدا او د بیا رغولو لپاره یې ګامونه واخیستل. جمهور رئیس غني وویل د انکشاف او د خلکو د لا وصلولو په موخه به د مرکزي زون په هره ولسوالۍ کې د بالاباغ په څېر باغ او ماڼۍ ورغول شي. هغه زیاته کړه دا ماڼۍ به د خلکو پر مخ پرانستې وي او تاسې فرهنګیان مې نن ځکه راوستلی چې په دې اړه خپل نظرونه او مشورې را سره شریکې کړئ. د هیواد جمهور رئیس وویل د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې په اړه چې له بهرنیو متخصصینو سره وغږېدم هغوی وویل په 3-4 کالو کې د بیا رغونې چارې بشپړېږي، مګر د ارګ عملیاتي واحد په 18 میاشتو کې په همغه پخوانۍ بڼه ښه کیفیت او د تخمین شوي لګښت څو برابر ارزانه په 10 میلیونه ډالر د دارلمان ماڼۍ ورغوله. دغه راز د ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړ ادارې مرستیال عبدالرحمن عطاش جمهور رئیس او ورسره پلاوي ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل د دغو ماڼیو بیا رغونه اسانه نه وه، ځکه چې موږ هیڅ تخنیکي اسناد نه لرل. د دې ماڼیو عکسونه او ځینې هغه کورنۍ مو پیدا کړې چې مشرانو یې دلته کار کړی و. د عکسونو له مخې او د همغه کورنیو د غړو پر مټ مو د ماڼیو د بیا رغونې چارې پیل کړې. نوموړي وویل بالاباغ کې د دغو ټولو ودانیو پر بیا رغونې چې له دولتي بودیجې څخه تمویلیږي تر دې مهاله 1.5 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. په دې ماڼیو کې د کونړ هماغه لرګي کارول شوي چې د دارلمان ماڼۍ لپاره خریداري شوي وو، چې د تاج بیک او جبل سراج ماڼیو لپاره هم ورڅخه استفاده کیږي. دغه راز جمهور رئیس څرګنده کړه چې کابل به د سیمې او نړۍ ښکلی ښار او پلازمینه شي. هغه دغه راز د ګڼو نورو ځایونو د جوړولو یادونه هم وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به کارونه پیل شي. په هر حال په آخر کې دومره وایو چې دا وطن د بې له تا نشي بابا. په هر حال تاسو د ولسمشر غني دغه کړنې څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.